شیخ صاحب محترم ډیر مسلمانان نن سبا یو داسې وایي چې خبره کوي چې دا دعاګانې موږ هسې غواړو قبلېږي نه. دعا د قبلېدلو لپاره څه شرطونه دي؟ یو مسلمان به څنګه پوه شي زما دعا دا قبوله شوې نه ده قبوله شوې؟ څه هغه آداب دي دعا چې سړی خیال وساتي؟ دا د شیطان یو وسوسه ده او د ملحدینو یو چال دی. په دې وخت کې ملحدین یو چال چلی، بالخصوص د فلسطین د حالاتو مطابق. په دې کې ملحدین دا وایي چې په دعاګانو باندې کار کېدلی په حرمینو کې په ټوله دنیا کې د فلسطین دپاره دعا کېږي. اسرائیل ولې نه تباه کېږي؟ فلسطین ولې نه ازادېږي؟ عزتمندو، دعا کې موږ ته شریعت رسول الله علیه السلام موږ ته درې خبرې ښودلي. دعا وغواړه. ولې وغواړه؟ یا به دعا قبوله شي، قبوله به شي. ولې به قبلېږي؟ چې کله په شرایطو پوره و. شرایط زه وروسته وایم. دویمه خبره دا ده چې دعا وغواړه، آسماني او مصیبت به را روان